یو قصه به وکم یو شارټ سټوري کوم زه چې کله په اډوانس کلاسو کې وم زمونږ یو استادو موږ داسې یو پلان وکړو موږ دوه ملګري وو یو راشد په نوم باندې اوس جرمني کې ده او یو زه وم نو ما پکې فرست پوزیشن اخر اډوانس 3 کې واخیسته او هغه سیکنډ واخیسته نو موږ داسې یو پلان وکړو چې کابل سنټر ته به ځو ما خپله 2006 2009 په دې ټایم کې کورس ویلی ده 2009 کې ما ختم که او سپیشل کلاسو دپاره موږ پلان وکړو چې کابل سنټر ته لاړ شو نو داسې د کورس سوچ مو وکړه هغه ټیچر موږ ته ویلې چې تاسو هلته مه ځئ تاسو نشئ کولی ګوره هلته امتحان علي وبه هم شرمئ او دا ده او هغه ده زه داسې حیران پاتې شوم ما چې زه ستاسو د کورس فرست پوزیشن هولډر یم زه ستا د کلاس ټاپر یم ما دلته پوزیشن اخیستی ده نو زه به تاسو دپاره رڼاوې راوړم او که تیاره آیا زه به ستاسو نوم ځلوم او که نه زه به تاسو شرموم نو زه یې ناامیده کړم ډېر سخت خفه شوم نو بس ما ویل چې دا خبرې دې وکړه که پاتې کېدم هم اوس نه پاتې کېږم لاړم دې هغه کورس ته لاړم په هغه کورس کې ما اول یو کلاس واخیسته د پروفیشنل انګلیش لینګویج کورس په نوم باندې چې هغه کې 20 سکیلونه وو ګرامر ریډینګ رایټینګ لیسنینګ کنورسیشن پروننسیشن ویکابلري دا 20 سکیلونه پکې وو او په 20 سکیلو کې موږ 15 شپېته کسان په دې کلاس کې وو الحمدلله ثم الحمدلله دا کلاس ما ټاپ کړ نو ما چې دا ټاپک استاد لکه دا ویلي چې تا ټاپ کړی دا ډایرکټ استاد سترګو ته راغی مال دا وګوره ما ته چې ته به موږ شرمئ نو دا ما وشرمول چې د دې سنټر نه زه راغلم په 15 شپېتو کسانو کې ما کلاس ټاپ کړ او په خدای قسم چې د ټولو نه وړوکی زه وم نو ته سوچ وکړه چې زه اوس د دومره یم 2009 کې به زه څه وم همدا ترتیب زمونږ SLT سیمینار فار لینګویج ټیچرز چې په امیر انسټیټیوټ کې ورته د پیټیټیو نوم ورکوي پوټینشیل ټیچرز ټریننګ د استادانو د ټریننګ کلاس چې تا ټرین کوي ټیچینګ به څنګه کوي هاو ټو ټیچ وات ټو ټیچ هاو مچ ټو ټیچ څومره به ټیچ کوي څه به ټیچ کوي څنګه به ټیچ کوي ته به کلاس څنګه سټارټ الی یو کلاس کې یو سټوډنټ ورانای کې به ته څنګه کنټرول کوي یو کلاس کې یو شاګرد کمزور ده هغه به څنګه پوي کې یو کلاس کې شاګرد تکړه ده هغه څنګه یو کلاس کې شاګرد مشروطي کې به څنګه یو کلاس کې میل ممبرز دي فیمیل ممبرز دي هغه سره به څنګه ډیلینګ کوي زه به فیمیل ته څنګه ټایم ورکوم تا ته څنګه ټایم درکوم صحیح ده موږ به کوالټي څنګه په دې کلاس کې به خاصیت څنګه ځکه چې په کلاس کې هر یو کلاس کې میل فیمیل دي الحمدلله ثم الحمدلله من خپل خور لرو من خپل مور لرو کور کې او انسان عزت غیرت پښتو د څوک لري نن هم زمونږ داسې یو خبره وشوله چې په اکثرو سنټرو کې باور په خدای وکړه چې ما ته په ډېرو سنټرو کې جاب میلاو شوی خو د غیرت او بې غیرتۍ وجې د نه یم تللی بایټل یو سنټر ده ښه نوم لري اکسل ښه سنټر نوم لري خو تاسو ته پته شته چې یو کمزوري پکې شته چې غیرت حیا هلته خرڅه شوې هلته حیا خرڅه شوې ده دا سوچ مه کوئ چې زما ګیره نشته الحمدلله ثم الحمدلله ما خپله پلار عالم دی ما پلار مولوی دی موږ کورنۍ اسلامي ده او زما دغه د 9 کاله ټیچینګ کې زما انګلیش زما ماڼ نه ده چینج کړی انګلیش د چا ماڼ نشي چینج کولی څوک دې دا سوچ نه کوي چې ولا انګلیش به تا بلې دنیا ته اړي یا چېرته کفارو ژبه ده نه کوم چاته چې شکست ورکوي دغه ژبه یاده کړه موږ انګریزو ته شکست ورکوو آیا زه انګریزو ته ټیچینګ کوم نه تاسو نه مخکې هم سهار ټایم چې کوم یونیورسټي کې ما ټیچینګ کوم هغه اسلامیک یونیورسټي الهجر یونیورسټي د امارات یونیورسټي وه چې افغانستان کې کوم حکومت ده نو ما مسلمانانو ته خدمت وکړو کفارو ته مې خدمت وکړو هلته ټول علما او ټول شیخ الحدیثان ټول اوس افغانستان کې غټ غټ وزارتونه یې لاس لاندې دي نو زه هم تاسو باندې غږ کوم چې انګلیش زده کړئ او اسلام ته خدمت وکړئ انګلیش زده کړئ مسلمانانو ته پې خدمت وکړئ او د خلکو خبرې هېڅکله مه اورئ چې تاسو ته وایي چې ولا نشي کولی او نشي تللی بالکل زه خپله شاګرد وم او شاګردۍ په حالت کې ما دا سوچ کو چې یاره مشکله ده چې زه ټیچر شم خو الحمدلله ثم الحمدلله د 10 کال نه مې واوړېده ما د 10 کالو نه واوړېده چې زه ټیچینګ کوم 14 کلنۍ کې ما ټیچینګ اخیستی و زه دغه 40 کلن تقریبا ورسېدلم نو دا مطلب دا د خندا وړ څه شی نه ده ته بګینر کلاس کې یو ورځ به زه په تا غږ وکړم چې ولا سپیشل ګرامر کې اسد استاد ته اسد استاد تاسو خپل بګینر کلاس در یاد ده که نه تا آیا دا باور راځي چې ته دلته ټیچر یې سړی ذهن کې هم نه راځي که نه سوچ کې هم نه راځي خو هغه ورځ ډېر زه راوړي ما هم ډېرو سټوډنټانو ته ویلي چې ګوره A day will come, you will be teacher and you will have service for your nation, for the people. داسې ورځ به راځي ته به خپل قوم ته خدمت کوې ته به ټیچینګ کوې ته به یو څه ور زده کړه کوې تاسو ته پته شته دا هم یو صدقه جاریه ده ګوره د تعلیم نه ګوره د انګلیش نه مطلب کورس نه مطلب دا نه ده چې ABCD زه کور ته ایجوکیشن پلس ډسپلن تعلیم او تربیت دواړه به شاګرد ته ښیي شاګرد ته به هم ګوره موږ کم از کم 1.5 غنټه د کلاس ته لرو
او دا د اسلام د قرآن په مونږ حق ده چې کم از کم 10 منټه بس سټوډنټ ته به دغه اخلاقو مطابق دغه د دین مذهب اسلام د خاطر خامخا ورته وایي داسې نه چې تقریر دې ورته شروع کړی چېرته ځکه د علماو هغه دنده وظیفه به ترلاسه کوي نه هغه د هغو کار ده خو ته به خپل فریضه ادا کوې نو زه هم دا وایم چې د هغه کسان مه اورئ چې ناامیده کوي ما تاسو د پی ټي ټي خبره کوله چې د ټیچینګ ټریننګ کلاسو اخري کلاسو په الله تعالی په ذات قسم خورم که نه چې هغه کلاس هم ما ټاپ کړ او هغه داسې نه ده چې تا ته ډایرکټ ریزلټ درکړي پی ټي ټي کې ریزلټ ورکوي نه په نوټس بورډ اناونس کېږي چې کله لاړم ما زه هلته په شمالیوال مشهور یم دلته هم زما نوم فضل شمالیوال ده په نوټس بورډ یې لیکلي و اچاره دغه کو شمالیوال ما ته ستا نوم په ټاپه ده مالکه دا راپورې خاندي نو زه چې لاړم چې 15 کسو په دې کې موږ چې لاړم او ښه ګرمي او روژې میاشت وه چې لاړم ما وکتو په ټاپه والله چې دا مې وکتو ډایرکټ ما ته استاد ذهن ته راغی مالې ما ته ویلې چې ګوره تاسو ما ته تیارې وې راوړئ رڼا وې نه شي راوړلی نه مال دا د هغو دپاره زه تیارې وې راوړم دا تیاره ده که رڼا ده ما د هغه نوم روښانه کړو که نه لاندې مې وغورځو نو ژوند کې د چا خبرو ته هېڅکله پام مه کوه یو پوینټ ته راځم چې داسې به هم نه کوې چې سټډي نه کوې او ته وایې چې نه مړه زه خو راځم کلاسونه خو وایم 4 شیزونه ډېر مهمه دي چې هغه د کورس لپاره امپورټنټ دي ریویو پریویو او بل د دې لپاره انټرست او بل ډیلی ټیکینګ کلاسز به کنزیکټیو فالې چوټي په پکې یو ریویو چې ته وایي ریویو دې ته استاد درته یو ټاپک ټیچ کوي ای نه واول لیټرز درک سی می واول درک یا تا ته ویل چې الفابېټس تمره دي دا درک کور ته لاړ شه دا ځان سره ریپیټ کا دې ته ویل کېږي چې ریویو تکرار او یو پریویو ته پوهېږي چې سبا به ستاسو فار کیپیټل لیټرز شروع کېږي ته اډوانس کې لاړ شې او چا نه تپوس وکړه دا کیپیټل لیټرز څه ته وایي دا څو دانې دي دا به څنګه یادو بل چا نه پوښتنه کوه مخکې نه پکې سټډي وکړه دې ته ویل کېږي پریویو یا مخکې نه کتنه او دریم موږ سره چې دا انټرست شوق کلاس ته په دې مه راځه چې په سر دې بوج ته وایې رامنډې وهې نه انټرست د کلاس نه 10 منټه مخکې به فزیکلی او منټلی ځان تیاروي فزیکلی څه مطلب داسې نه چې بس کالي د خیرن او جامې بس ګډ وډ ویښته رامنډې وهې نه فزیکلی به هم پرپیارې او منټلی به هم پرپیارې منټلی مطلب نیمه ګنټه مخکې لاړ شه درس ځان سره دوباره ریډ کړه چې ولا زه فرش نیوز ځان ته برابر کړه او ته وایې چې ولا زه به کلاس کې دې باره کې خبره کوم او زه به ستاسو نه واول تپوس کوم کوېشن یې به منټلی به هم برابرې فزیکلی به هم برابرې نو سټوډنټ چې غواړي هدف ته ورسي دا شیزونه به خامخا او څلورم کنزیکټیو کلاسز مسلسل به کلاس لیول 1 دې ختم کو 2 وای 2 دې ختم کو 3 وای دې کې ویس کله دا یو چین ده یو زنجیر ده کدا دې مات ک بل کلاس نشي زده لیول 2 دې پرې خو د 3 نشي زده کولای 3 دې پرې خو د 4 نشي زده کولای دا سره کنیکټډ دي دا سره تړلې دي او دا چین بنه خرابه دا ګور زړه نه تاسو دې ټایم کې زما کلاس روان ده ما کلاس کې څوک نشته ما سټوډنټ جی کړه دا مم سټوډنټ ده خو زما هدف تاسو د پاره دا چې دا تاسو بیس ده دا تاسو ابتدا ده دته ویل کېږي انټروډکشن ټو انګلیش کلاس دا تاسو د انګلیش ژبه تعارف ته پدې کې تاسو سپیکینګ نه زده کېږي خو کرا به مخکې سي هار بنه منی دا بنوي چې نکېږي یار موږ نه شو زده کولای توماس ایډیسن چا چې دغه بلب جوړ کړی چا چې موږ ته بلب یعنی ګروپ لاس ته راوړی ده د بعضې کسانو 2 آیډي دي یو کس وایي چې څو 99 تجربې کړې وې څو 999 که 99 که دغه ترتیب تجربې کړې وې ټولې فیل شوې خو ډېر زرمه تجربه کامیابه شو بلب یې جوړ کړ او څوک وایي چې 9999 تجربې کړې وې چې آخري کامیابه شوله هر یې نه منلو بلب یې لاس ته راوړو بل به مونږ ته اختراع کو مونږ ته انوینټ کړای مونږ د لپاره ګټه ده کنه ده ګټه اک کافرو که هر شي خپل کار وکړي مونږ د لپاره یعنی یو بشریت د لپاره کم از کم دنیا د لپاره ځان ته یو ګټه وکړه آخرت د لپاره نه نو زه هم تاسو د لپاره وایم چې ګوره ستاسو ټایم ویسټ کېږي ستاسو ټایم خرابېږي ستاسو امید خواهش خرابېږي که چیرې تاسو سټډي ونه کړئ د کور ستاسو مور پلار یو خواهش امید دریا خاورې کېږي نو کوشش وکړئ خپل ټایم مه خرابوئ ټایم د هر څه نه بهتره ټایم از منی دا ټایم په خپله پیسه ده او زمونږ هدف په دا نه چې پیسه خدمت غټ دی نو دغه دپاره ټایم نه اخلم خو تاسو ته ما سټوري کوله مال زه درته یو قصه کوم هغه قصه ده چې خواري به کوئ او خواري نه پس به تا ته کامیابي میلاویږي بې خواري نه کېږي یو ځل سادي صاحب به پیژنې سادی شیرازی یو شاعر اسلامی هغه په ایران کې شاعري کوله نو هغه کوم مالک سره چې کار کوله مالک به ګناهونه کول ویل چې زمړه خدای مهربانه ده جنت ته بلاړ شه مړه خدای مهربانه ده مړه دسې دا اکثره به دا خبرې سادي صاحب ورته چې ګوره عبادت مهمه ده دا یو فریضه ده چې خامخا به ته عبادت کوې مونځ به کوې روژې به نیسې او دا شیزونه ټول به کوې دینه پس په الله پاک تا ته جنت درکوي دا فرض ده به خامخې نور خدای پاک رحمت بېله خبره ده نو هغه به دا ویل چې زمړه خدای مهربانه ده نو دې سادي صاحب ته ویل چې لاړ شه ته غنم وکره
سادي صاحب لاړلو د غنم په ځای باندې یو بل څه وکړل فرض کې جوار وکړل نو چې کله فصل برابر شو سادي صاحب ته ویل چې راځه فصل ګور ویل سید چې لاړو فصل کې غنم نشته جوار دي سادي صاحب ته دا ولې ما خو ته ویل چې غنم وکړه دا ولې جوار دي سادي صاحب ولا زنه پوي کوم ما غنم کړلیو د خپل جوار شوی سادي صاحب ته ګوره دې ساده انسان ته ګوره آیا داسې کېدای شي چې وکړې غنم او راشنه دي شي جوار سادي صاحب صبر وکړه آیا داسې کېدای شي چې وکړې د ګناهونه او ته د زی جنت ته کوي ګناهونه غلط کارونه د خدای پاک د رحمت سوچ کې خدای پاک رحمت نشته ته چې دا نه مني ناغه به د سره سوګ مني نه څوک نه مني چې ته زحمت وباسي نو ته به خامخا خپل ریزلټ اچیو کړې او کوم کسان چې وینا ولا ما ډیره خواري کړې زما ډیګری نشته او دا جاب نه ملاويږي نه ته په ځان باور نه لري ته ټرست نه لري ته یې لري لاړ شه یو ځای کې جاب ماته د پیدا نشي ز خپل ټیلنت الحمدلله په خپل ټیلنت په خپل خواري هر ځای ته لاړ شه ماته جاب ملاويږي حتی دې چې سرټیفیکیټ ارڅ مې ورکړم دي خټایم ناخلم نو راځو په پوزیشن هولډرز ته who do you think is the first position holder of your class څه فکر کوئ تاسو د کلاس اول نمبر به څوک شبانه خدا وسوره تاسو ته پته شته دا دونه خبرې ما دې په اورګه چې بل ته اشاره وکړه په ځان باور ساتئ کنه ته ولې د کلاس ممبر نه دا د کلاس ممبر نه ده کوشش کې ز په خپل ایما خبر ز پر ریل اوپنلی کیمرا کې درته یم چې ز کوم کلاس کې ناشته ما ایما د ضمیر او زما د احساس دا نه مني چې زمانه د بل کس مخ کې راشي نه چې ز کبر کوم دا د کبر خبره نه ده دا د استاد ضمیر او احساس خبره ده ولې دلته ستا ټایم مصرفيږي دلته ستا پیسې مصرفيږي ستا خواهش خبرې کیږي نو ولې ته خپل خواهش نه پوره کړې ته خپل هدف ته ځان نه رسې زه چې کوم کلاس کې ما کلاس کې به ز فرست ټیم دا څنګه چې ګارانټي سره وایم ځکه چې زبر ته خواري کوم زبر ته زحمت وباسم او کم کس چې خواري وباسي الله پاک هغه ته هار نه ګټه ورکړي هغه ته پوه شئ ها for the first position holder I would like to invite Shabana Usma daughter of Sher Khan Sher Azam got 100 out of 100 and promoted to level 1 class have a big round of applause for Shabana Usma ها دا ریزلټ دا نو سټاپ اټ ته چې د کلاس سیکنډ پوزیشن هولډر بسوک وي ګوره بیا بل ته اشاره کوي کنه ځان ته اشاره کوته زه وایم ولې تاسو کې ټیلنټ نشته او تا بلار ته به زه وایم ښه پیغام اوسه تا په جنم خرازو for the second position I would like to invite Suleiman son of Salim got 100 out of 100% and promoted to level 1 class have a big round of applause congratulations wholeheartedly is the video started okay so this is the result please stand here and all the zaka videos ke rashi teacher sara udrega okay congratulations wholeheartedly thank you so much best of luck third oh there are two second position holders two or first class case two second position holders thi no da خوشبختی خبره ده for the second position holder of beginner class I would like to invite Sara Khan I don't know I have to say son of or daughter of Dost because Khan there is Khan last name okay daughter of Dost Muhammad got 99% marks and promoted to level 1 class have a big round of applause for her تاسو کلاس فرست او سیکنډ ګوره دواړه فیمیلز اخیستي کوشش کوي چې دا بوایز هم سټډي کوي کنګرچولیشنز wholeheartedly and I hope to get success کوشش کوي چې مخکې سټډي کوه the final position holder should be announced by the teacher fine so third position holder so who do you think څه فکر کوي so وایسا پکار Kari Sep so Amirullah got third position holder of this class so please I invite to come to congratulations ډوډۍ خو هم خوړلې کنه لکه کلاپینګ ښه کوئ congratulations okay please stand there and look to the camera if you don't mind congratulations wholeheartedly thank you ها نو یو ځل بیا هم د ټیچر نه خصوصا او تاسو نه عموما مننه کوم چې ماته مو ټایم راکړ زم راوغختلم او د یو څو کلمو ویلو د لپاره ډیره مننه سپیشلی د ټیچر نه نو دا د ټیچر یو عظمت وسیږي چې بل ټیچر راغواړي خپل کلاس ته لپاره ترڅو هغه موټیویټ کړي دی او څه د لپاره دا زما د ژوند یو تجربه وي ایکسپیرینس چې تاسو سره مې شیر کړ دین هدف دا نو چې تاسو موټیویټ کما یا تاسو هدف بل وسی کوشش کوئ ټیچر مچنج کوئ کلاس مچنج کوئ ټایم مخرب وای سبا راشي لیول 1 کلاس کور څنګه چې بګینر ختم شو لیول 1 ته وړو همدا ترتیب لیول 1 2 ته بل ورځ بده باندې आवाज وکم اډوانس 2 برابر کلاسونه بم شروع شي وسیږي ډیر زیاته مننه خدای تعالی دې وکړي چې ټول کامیاب آباد او سوکاله وسیږي thank you so much best of luck thank you sir welcome